إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، نن سبا د مسلمانانو حالاتو ته چې وکتلی شي نو چې کم مومن زړه کې درد وي نو د هغې د سترګو نه د اوښکو په ځای به وینې راوساسي. وجه د هغې دا ده چې عام مسلمانان ټول مشقتونه او تکلیفونه او مصیبتونو کې دي چې چرته هم ګورې مسلمان ته هغه به ضرر ورکړی کېږي او دارنګې په هغې باندې امتحانات ډیر دي او قسم قسم مصیبتونه او تکلیفونه به هغه مسلمان ته ورکړی کېږي. آخر وجه د دې څه ده چې عام مسلمانان په دې مصیبتونو او تکلیفونو کې اخته دي او عام په دې زمانه کې په دې دور کې خوند مسلمانانو نشته دی او دارنګې په دې دور کې د خلکو زړونه چې د دین سره محبت نشته دی او عام دا زندگی چې دا ژوند چې دا تنگ شوی دی، لنډ شوی دی. هر سړی خپل فکر او مصیبتونو سوچونو کې دی. آخر وجه د دې څه ده؟ هغه دا د زما عزتمندو چې د الله کتاب یې پرېښودلی دی او کم تن چې د اسلام د الله کتاب چې هغه قرآن کریم دی مونږ ته الله را لېږلی دی هغه پریدي. نو قرآن کریم الله هغه کې فرمایلی دی چې د دې انسان با الله دا ژوند چې دی لنډ او تنگ کی. قرآن کریم کې الله فرمایلی دی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله وی څوک چې د الله کتاب نه اعراض وکي، سره نه د الله کتاب ته راځي نه، سره نه د الله کتاب ازدکینا، سره نه د الله کتاب په خپل اولاد باندې نه ازدکی، د دې تعلیم او تعلم پریدي، دینه اعراض کوي، مخ ته اړي عام دنیوي تعلیمونو باندې او دنیوي کارونو باندې به ښه پیسې لګي، ښه تربیت به کوي، ښه علمونه به نور یادوي. خو چې د الله کتاب راشي نو دې کې به سست وي، دې کې به کمزوری وي. نو کم تن چې اعراض کوي نه الله وی زه به دا ژوند چې لنډ او تنګ کما. مقصد سره د زندگی کې به خوند نه، د ژوند کې به خوند نه، چې دا د ژوند نه خوند حاصل کی، سکون به پکې نه، برکت به پکې نه. دا د دې وجې نه چې د الله کتاب نه اعراض کړی دی. دا لاسه کې دا خو دنیا کې داسې عذاب دی، دا خو به دنیا کې الله داسې بدله ورکوي چې دا ژوند به بالکل لنډ او تنگ وي او فکر او سوچونو مصیبتونو کې به وي، بلکې په قیامت کې به هم داسې وي چې ونحشره یوم القیامة اعما،
الله قیامت کې به چې مونږ را پاسو کنه نو دا بسنګي دا بړون دی ړوند اعما به ړون به دا ولې دا سزا ده چې د الله د کتاب نه په دنیا کې اعراض کړي دي مخې ته ګرځولې دي نو دا به الله ته وایي قال رب لما حشرتني اعما الا تاول زړون پیدا کم وقد كنت بصيرا زخلدن کېوم زما خو سترګې وي نظر مې لګېدو او حال دا ده اوس چې زه ړوند ما دا وجه سره الله به ورته وجه دا ده قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تعالی ما دنیا کې وخت در کړو فراغت می در کړو صحت می در کړو دا خسته ځواني می در کړو په دې خپو کې د طاقت په دې زړه کې زور په رګونو کې تازه وینا هغه ما در کړو لیکن تا د الله د کتاب د پاره دا استعمال نکا زما آیاتونه درغلیو او تا دا هیر کلمه راز دته وکړو سره نه دی راواغ نه غشتو سره نه دی زدنه کو سره نه پې باندې عمل ونکو سره نه دی قانون په خپل ملک کې په خپل کلی کې په خپل کور کې سره نه نافذ نکو الله وي سن چې تا د الله کتاب ير کو په دنیا کې کنه د سبت نن ورځې مونږ تایر کو سره نه تا یادونه نو دیو جن زما عزتمندو اصل مقصد دا دی چې څوک د الله کتاب پریدي الله بوله دا ژوند چې لندو تنکی دا برکات او دا خوندونه به الله واخلي دیو جن د الله کتاب معمولی کتاب نه دی څنګه چې الله لوی شان والا الله دی رب العالمین دی او دارنګ جبار ذات دی د چانه یریدون کې نه دی زورور ذات دی علیم بذات الصدور ذات دی او د ډیر صفات د الله تعالی دی اوچت ذات دی څنګه چې الله اوچت دی نو د خبرم اوچت دی کلام د غیم اوچت دی کلام خبرې د الله دی دا موږ تاسو چې د الله کتاب یو کنه دا اصل کې خبرې د الله دی د الله کلام دی او دا موږ وایو د وجنه یو روایت کې راغلی دی امام احمد بن حنبل رحم الله بارک راضی و دی خوب ولیدو او خوب کې د الله سره ملاقات وکړو او الله ته دا فرمایي الله کوم یو عبادت ستا ډیر خوښ دی چې هغه زکوما دا به کوم یو عبادتي چې هغه شروع کوم هغه زکوما وای پدې کې ورته الله ویل چې زما کتاب لوستل قران کریم لوستل دیو جن زما عزتمندو سوچ کوي دا کتاب الله لم خون ور کوي خسته کتاب دی دا چې څوک لولي خون ور کوي خون نو اوچت کتاب دی دیو جن سلفونه نقل لی وای اغینا چا تپوسو کو چا تاسو جنت ته الله بوزي نو پدې جنت کې با تاسو ته الله وای چې مان سو غواړی سم ضرورت دی سو غواړی نو تاسو ورته سوې چې مونږ له دا شی پکار دی ځکه جنت کې هر یو شی شته دی نو تاسو به د الله نه څه غواړئ نو یې هغه ورته ویلې چر زبه د الله نه دا غواړم چې الله چې دا کتاب د الله دا قران کریم چې په مونږ باندې نازل کړو دا کتاب ته په خپل د دې تلاوت وکا خپل اولولا نو د الله لوستل به څومره خوان کوي زموږ انسانانو کې یو مسلمان مؤمن چې قران وي څومره خوان کوي خلکو له څومره خوان ور کوي څومره اثر د خلکو په زړونو باندې کوي ک کافر ولی نه خو چې دا قران کریم اوري کنه نو باغی زړونو باندې اثر کوي په کافرانو باندې اثر کوي دا د الله کتاب زکه سیرت کتابونو کې ډیر واقعات دي چې د الله کتاب اوریدل دي او داغه د وجنه ایمان راوړی دی پاغه باندې اثر شوی دی د سمامولی کتاب نه د الله خبرې دي نو الله چې خپل وای هغه به څومره خوندي د وجه زما عزتمنو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا واني فيكم تارك ثقلين نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو ته ما دوه شیزونه پرې خودلې دي احدهما كتاب الله وهو حبل الله تعالى یو خود الله کتاب دی چې هغه رسید الله تعالی دا من اتبعه کان علی هدن سوک چې د دې تابعداریو کې اطاعت یو کې
روان شي ورپسې زده کی عمل پیو کی قانون نافذ کی نو دغه انسان هدایت والده او ومن ترکه کان علی ضلالتین او څوک چې د الله کتاب پریدي کنه دا گمراه انسان دی د وجه دې حدیث نه مونږ ته دا فائدہ معلومه شوه څوک چې د الله کتاب پس روانيږي د الله کتاب باندې عمل کوي هغه قانون نافذوي او خپل ورپسې رواني نو دغه انسان چې هدایت والده او څوک چې د دینه اعراض کوي مخته ګرځي او دارنګ راخلی نه زده کینا نو دغه انسان گمراه انسان دی دی وجه هدایت چې ملاویږي کنه د الله په کتاب باندې ملاویږي سوا د الله کتاب نه بل کتاب دې نشته دی چې هغه پس سړی روان شي او هدایت والش ځکه دی وجه رسول الله سلام فرمایلی دي په دې کتاب د الله باندې انسانان اوچته درجه ورکي لوی درجه ورکي الله په دې کتاب باندې لوی درجه ورکي دمر لوی درجه ورکي کنه حدیث کې راځي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ روایت ده پدې قوم باندې الله قومونه اوچتای پدې اسلام باندې پدې قران کریم باندې چې څو قران باندې عمل کوي قران کریم تابعداري کوي نو پدې پس رواني د دې قوم الله درجه اوچتای خلقو کې اوچت کی دی وجه تاسو ګورئ کم تن چې د الله کتاب ویلي هغه درجه څومره اوچتي په عام خلقو کې دا څه وجه ده وجه دا هغه دا چې د الله کتاب خپل کړي زده کړي نو دی وجه نه بل روایت کې د سراجي وای دا قران کریم نه دی دا چې د انسان زړه کې نه وي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب کم انسان زړه کې قران نه کنا د قران نه څه حصہ نه یو آیات نه یاد کړي یو سورت نه یاد کړي نو دا دسی زړه د دې لکه پشان د وران کندر څنګه اس فائدې ته څوک نشي حاصلوله دغه انسان زړه دام دسی مثال لري لکه وران کندر چې څوک ته فائدہ نشي حاصلوله دیو جنا کم تن چې قران یاد کو دغه پسړه کې قرانو دغه اورم نشي سیزله اورم په اثر نشي کوله کم انسان زړه کې قران موجود دی دیو جنا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترقا کچرت دا کتاب دا الله سرمن کې بند کړی شي او بیا دا پور کې گزار کړی شي نو دا به محترقا او بنسیزي دی لرا دا ولی زکا مقصد د دې حدیث دا ده کدا قرآن سرمن کې بند کړی شي د انسان سرمن کې زړه کې بند شي پس زړه کې راشي د انسان او بیا دا انسان اور ته ورغزار کړي شي یعنی جهنم اور بداونه سيزي چې د الله کتابه پسړ کی اس معمولی کتاب نه ده اوچت کتاب ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو چې بدغه کتاب لوستلو نو خون به ورکول خون ورغینه به خون حاصلولو د الله کتاب دسه کتاب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي خپل به د دینه خون حاصلولو بار به لوستو روایت د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزمان دی ولاړو او دا آیات بار ویلو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا آیات و تر سحر پورې لستلو دی آیات دمر خون ور کړو اے الله دا بندگان ستادي کته دی عذاب ورکه هم ستا بندگان دي کده دی ته بخنه کې هم ستا بندگان دي تو زور ور ذات حکیم ذات دی هر کار کې د حکمتونه دي نو دی وجینا ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې قران هغه باندې نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبم دا خون ور کولو چیر دا آیات د بار زولولم دی وجنا د صحابه کرامو ډیر واقعات دي سړي چاغي به دا قران لستلو بار خون به ورکولو عباد بن دومره رحم الله بارک راسي وزد اسماء رضی الله تعالی عنها کور ته ورغلم پاغي ما داخل شوما چومې کتو هغه مسکولو او دا آیات ویلو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم جنتیان چې کله جنت تلاړ شي نو دا به وي الله په موږ باندې احسان وکړو چې موږ عذاب نه بچو لوی احسان الله موږ باندې وکړو
نو کله چې جنتیان جنت تلاړ شي رست دا غینه بداوي نو ز اسماء رضی الله تعالی عنها ته ولاړو هم دغه آیات ویلو د الله نه به بخنم غوښتله او دانګ په الله سره به پنایم غوښتله وې زلالم بازار ته وې چې بازار نه واپس رالم دوباره رالم هم دک آیات ویلو هم دک شان دعاګانې ما غرنګ کولې دومره خون به ورکول چې آیتونه د الله دي او زه دې بار بار لولما بار بار وېما قاسم بن ایوب نه نقل لی وې چې سعید ابن جبیر بارک راضی د آیات شل کرته ویلو واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله وې دا آیات چې شل کرته نه زیات ویلو او بار بار به ویلو چې الله مونږ ته تا ته به ورګرځو هغه ورځ د قیامت نه به یې رکو چې هیبتناک ورځ ده او دارنګه هر انسان په خپل غم کې ډوب ویډوب دسه ورځ ده نو ګوره دا آیات به بار بار ویلو خون به د دینه حاصلولو زما عزتمندو دا ولی وجه دا غي داوا چې قران ولا خون ورکولو په قران باندې ځان پوهه کړو دله وخت ور کړو حسن بصری بارک راضی وې دا آیات د سلو کرتو زیات ویلو بلکې سبا پوری دالستو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها وې دا آیات بار بار لستلو چې کچرتم انسان د الله نعمتونه شمارل شروع کی کنه نو دا به شمار نه کی دومره الله مونږ باندې نعمتونه کړی دي ولی ک انسان سترګې خکته کی او بیا دې سي اوچتی کی نو خامخه د الله په نعمت باندې به نظر پریوزي د سینه چې دا یو زیته وګوري ولته نعمت د الله نه یا د یو شخص ته وګوري چې هغه باندې نعمت د الله نه دس عام دنیا کې نظر نشي کتلای کېده یا دس یو زین چې پاغي کې به نعمت د الله نه دومره الله نعمتونه کړی سره نه انسان شمارل نشي د آیات نه به دس خونه حاصلولو او دا لاسکه صرف خوندوم نو بلکې دا قران چې به لستلو نو جړل به او دانګي خون به د دین حاصلولو اثر به پکولو دا لاسکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې قران اوریدل پاغي باندې به اثر کولو حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ورځ ویلې عبد الله ابن مسعود ته قران لک اولو چې زو وکې نه مغیتا و عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې اې د الله رسوله قران خو پتا باندې نازل شوی دی نو پکار د چتیم ته تلاوت کې نو زبو استاد تلاوت کو متبه اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی عبد الله ابن مسعود نه اوایا مالم دا خون را کوي زم دا غواړم چې یو تند قران وای او زه اورم د دین خون حاصله کم چې په دې اثر په ما باندې وکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وکي خولو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تلاوت شروع کوي سوره نساء ما شروع کا وی کله چې دې آیات تر رسیدم وجئنا بك على هؤلاء و دې آیات ته چې کله راو رسیدم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې بس حسبک بس کافی ده دمرا حسبک الان بس دمرا کافی ده وی فالتفت الیه وکله چې ما هغه ته وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو فیدا عیناه تزرفان نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دسترګونه اوخ کې را روانې وي دی آیات دی قران په دومره اثر کولو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه باندې قران نازل شوی دا قران به ویلو خون به ور کولو دیو وجه حدیث کې راغلی دی و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په لار تیریدو خلیفہ نو د کور نه یو आवाज رالو دا आवाज دا آیات چالو ستلو چې ان عذاب ربک لواقع استاد رب عذاب دا خامخ یقینا واقع کیدون کې دا خامخ برازي دا عذاب به تمن دی یو رس خامخا راځي د دې عذاب نه بچ کېدې نشي وای دا آیات چې واورید دومره اثر پیو کو چې بیهوش شو یو میاشه پر عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ بیمارو خلق به ته پوسونو لراتل چې امیر المؤمنین چې بیمار شوی دی خو بیا ورستو خلکو ته ول دی آیات د وجه چې یو میاش بیماری ماته راکا دومره اثر به په قران کریم کولو عبد الله ابن رواحه رضی الله بارک راضی یو ورځ د خپل خزي غیږ کې پروتو خپل خزي غیږ کې او پجړا شو نو پدې کې خزم پجړا شو خزي تل تولې جاړي هغه ورته زه خو د دې وجه نه جاړم چې خاون باندې تکلیف ده کې دې شي مصیبتي داغه د وجه نه جاړي
نظم زکه په جړه شوما هغه ما خدا آیات جړی چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا الله خپل کتاب کې دا ویلي دي یو تن به همداسې نه چې هغه پاتې شي مګر خامخا پولیس رات باندې به تېرېږي نو زه دې وجې نه یېرېږم چې عبدالله بن رواحه د دې نوم یې نه دی اخیستی چې عبدالله بن رواحه به سم تېر شي او دا به کامیاب لاړ شي زه د دې وجې نه یېرېږم او د دې وجې نه جاړم او دارنګه بل روایت کې داسې راځي غزا د موتاله چې کله روانېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه مقررول نو درېمه پکې دا مقرر کو چې دا شهید شي بیا بدای چې دا شهید شي بیا بدای او اخر کو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې کله به یو تن یاد کو چې دا شهید دا وی نو بیا به خامخا هغه ته الله شهادت ورکولو نو پدې کې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله چې کله دا خبره واوریدا وای په جړه شو به خلکو ته ویل خلکو تاسو چرته دا سوچ اونې کوي چې عبدالله ابن رواحه د مرګ نه یریږي نه زه د مرګ نه یریږم بلکې دی آیات نه یریږم دا آیات ما جړی چې الله قران کې وی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا دومره اثر د الله کتاب په کول زما عزتمندو تانه خونه حاصل اولو ابن مهدی بارک راضی دا وی كنت لا اسمع قراءة سفيان الثوري من كثرة البكاء وی ما با سفیان ثوری تلاوت چې ده نه اوریدو د ډېر جړا د وجنا دومره په جړا شو چې ما به سنن تلاوت اوریدو نه تس جړا आवाज به مال راتلو دومره به د الله کتاب ویلو او دې کې به جړل دومره جړا به کوله د الله کتاب نه به خونه غستو محمد بن ناجیه بارک رازی وی فضیل ابن عیاض سحر مسکی سوره حاقل واستلو وی دا سورت ویلو کله چې دی آیات تر ورسېدو خذوه فغلوا وی دا آیات د دې زوی واوریدو علی ابن فضیل ابن عیاض وی کله چې دی واوریدو دارا پریوتو بهوش شو دومره اثر د الله کتاب په کولو او علی ابن فضیل بارک راضی وی پلار ته یروزله پلارا زه ته قران به کله یو ځل ختم کم زه خدا طاقت نه لرم چې یو ځل باندې ټول قران وایم ویلې نشم راوی وی هذا من کثرت البكاء وی دا د ډېر د جړا د وجنه دا خبر کوله ټول قران نشم لسته یو آیات چې جړا راځي یو آیات چې جړا راځي هغه پس بل ویم جړا راځي د جړا د وجنه د څه نشم کوله چې یو قران د ټول ویما دی وجنه دا کتاب د الله د څه کتاب د زما عزتمندو چې دا لستل کی خلکو باندې به اثر کوي خامخا خلکو باندې به اثر کیږي کنه قران در ما اثر نه کوي والله چې زړه کې بیماری ده پزړه کې د مرض ده زکه در باندې د الله کتاب اثر نه کوي ولی قران کریم کې الله فرمایي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله الله کچرته په دې غر باندې ما دا قران نازل کړی و کنه لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله تابا دا غر ذره ذره لیدل د الله د یری د وجنه ذره ذره بشوي و د دې مانس د آیات یو مقصد دا زجر دی الله ګور د الله کتاب دا غرغونت مضبوط شي چې د غرغونت مضبوط انسان هم نه دی او دا غر مضبوطه په دې باندې د الله کتاب نازلېږي او دا ذره ذره کیږي او تا باندې د الله کتاب لوستل کیږي او بیانېږي تا باندې د الله کتاب استاد سترګو کې اوخ نه راځي ستا په زړه کې نرمواله نه راځي ستا په بدن باندې اثر نه کوي ستا دومره سخت زړه دی چې په غر باندې اثر کوي او چې په تا باندې اثر نه کوي یا آیات مقصد دا دی الله کچرته عقل او فهم عقل او پوهه ورکمه کنه دی غر لا چې دا غر چې د عقل او فهم پوهه نه لري خو بالفرض کدی له ورکم د انسان غونډي او بیا دا قران په دې مای نازل کما نو لرایته خاشعا متصدعا من خشيه الله د الله د یری د وجنه به دا غر چې دی له عقل او فهم الله ورکړي دا بم ذره ذرش دومره د قران کریم کې اثر دی دومره د الله کتاب کې اثر دی چې غرم هغه ته نشي ټینګي دی او دویم مقصد د آیات دا دی دا اصل کې اعتراض جواب د مشرکانو بل ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د لګ قران ولې نازلېږي هو ټول په یو ځل باندې ولې نه نازلېږي چې ټول په یو ځای باندې نازل شي
نو دا جواب الله کو دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لوی احسان کړی دی دا کتاب کټول په غر باندې نازل شي چې غر څومره مضبوط دی نو لرایته خاشعا متصدعا من خشیت الله دا غربم ذره ذره شي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله احسان کړی دی چې د الله کتاب په نازلې او دارنګ دریم مقصد د آیات دا دی الله وی کدا قران کریم ما چرته په غر باندې نازل کړی وي په غر باندې نازل کړی وي نو غرب تاسو لیدلې خاشع متصدع من خشیت الله ذره ذره به لیدلې وي ولی د قران د اوریدلو سره د انسان په ځو کې به نرمواله راځي د قران په اوریدلو سره د انسان په سترګو کې اوخ کې راځي اثر به کوي او کله چې انسان اثر نه کوي الله واستاسو د کانو نم زړونه سخت دي سوره بقره کې الله وی کنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره الله کانو کې دا خاصیت ده چې بعضی کانی د الله د یری د وجه راغړي بعضی چوي بعضی نه چې نهرونه روانيږي او د انسان د قران اوریدلو سره پاغه باندې هیڅ اثر نه کیږي چې پاغه باندې اثر وکړي شي دی وجه زما عزتمندو دا کتاب د الله مونږ له الله یو کتاب را کړی قران کریم دا عزت کوي حدیث کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه قران کریم غوړه پتا سو کې هغه څوک دی چې قران عزت کوي او بلته یو خي دا اوچت کتاب دی دا معمولی کتاب مګړی د دې دعوت کوي ناظره وې ترجمه وې تفسیر وې او بیا د دې خلکو ته بیان کوي او قانون هم د دې نافذوي احکام هم د دې نافذوي دا معمولی کتاب نه دی دیو جن عام د يهودو یو مصنف تیر شوی دی لارډ میکاله هغه یو انګلیش کې رساله لیکلی لایف اف محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم کی زندگی او په دې لایف اف محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه وای عام خپل يهودو او نصاراو ته پیغام پرې خودلې دي چې د مسلمانانو نه دوه شیزونه اخوا کوي دا مسلمانان خپل بوزدل شي خپل بچی دی عاجز شي خپل وستاسو مقابله نشي کوله او خپل دین باندې هم بیا عمل نشي کوله اصل د الله کتاب دی قران کریم دی دا قران کریم د دینه اخوا کوي د دې درسونه دی اخوا کړی شي د دې تعلیم او تعلم دی اخوا کړی شي د مسلمانانو زړونو نه چې کله قران اخوا شو د قران نه اعراض وکړو مخې وګرځولو او قران روان غشتو او دیم دسي پری خودو صرف رسم او رواج د پاره رالی یا چرته ناوي او غیله په ډولې کېږي او یا چرته کمرې کې د برکت د پاره دی او غلاف کې به راتاو کړي صرف دې د پاره یا چرته دکان کې ختمونه و غیره او نور رسمونو کې به استعمالي او نور به د الله کتاب نه رالی بس خپل مسلمانان چې بوزدل شي او دا واقعي خبره ده مسلمانانو غټه بوزدلې نه ښه او غټه کمزوري نه خدا ده چې د الله کتاب پری دی او چت کتاب دی ته پری دی نو دیو جن زما عزتمندو قران کریم ډیر ناشنا کتاب دی مونږ او تاسو له پکار ده چې په مونږ باندې دا وخت تیریږي دا ژوندۍ خاصم تیریږي دا 24 غنټې پتا تیریږي ته ځان سره حساب وکا په دې سلیرشو غنټو کې زو څومره د الله کتاب را علم وایم دغه سوچ وکا دیو جنا وای يزيد ابن تميم نقل لي ومن لم يرضعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال عنده لم يرتدع مقصد دا ده وای ک یو تن د قران نه اثر و نخلی قران پاغه باندې اثر نکی د قران نه نصيحت قبول نکی او دارنګ د مرګ نه نصيحت قبول نکی چې دا قران کریم او دا مرګ دا یو ښکار نصيحت کوون کړي ښکار وعظ کوون کړي او ښکار پیغام پر خودون کړي وای چې د دین څوک نصيحت و نخلی کنه نو دا بل د سنم نصيحت نشي اغستله کچرته غرونه د دې په مخ کې دوانه او جنگيږي یو غټ زلزلہ راشي یو درزار جوړ شي نو دا به دا غینه بیا یې رونه کی ولی زکه د الله کتاب نه دی یریدل دا غینه وعظ نصيحت نه دی اغستله او دارین د مرګ نه دی اغستله کدی دوه شیزونه نه نصيحت وانه غستو چې یو قران کریم دی بل مرګ دی بیا هیڅ سنت نشي یریدل ثم تناطحت الجبال عنده کده دې په مخ کې بیا دا غرونه چې دی یو بل سره او جنگيږي هم نصيحت نشي اغستله
پس د الله کتاب دی نو دینه نصیحت واخلئ د دینه چې دی وعظونه واخلئ د دینه مزې واخلئ دا د برکاتو کتاب دی قرآن کریم کې الله فرمایلی که چرته انسان دا قرآن کریم خپل زندګۍ کې راولي خپل سینه کې راولي خپل معاشره کې راولي او خپل ځان کې راولي الله ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله وی ولو انهم اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله وی کدا خلق دا دلانه یېرو کی د الله کتاب ازده کی او په دې باندې عمل وکي نو تاسو به د برکات وګورئ چې اسمانونو نه هم برکتونه وي دا نن سبا چې برکات ختم شوي دي او هر سړی خپل ځان هاي هاي کړي دا ولي دا د دې وجه چې الله کتاب پرې ښودلی دی او دا د برکاتو کتاب دی کلم چې دې کتاب باندې عمل وکړو او ځان کې راوستو نو په دې انسان باندې به ډېر برکتونه الله نازل کړي ډېر زیات برکتونه به پرې نازل کړي هر طرف نه من السماء والارض د اسمانونو نه د ځمکې نه ډېر برکات به الله دې له ورکړي الله دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي او کوشش وکړو زما عزتمندو چې دا د الله کتاب یاد کو د دې پرچار وکړو د دې دعوت وکړو انقلاب د دې راولو وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین